تاسې راسئ د ابن ابي دنیا دا خبره واورئ په خپل ځان کې بیا وګورئ چې ای موږ داسې یو که نه. ابن ابي دنیا هغه فرمایي چې یو داسې وخت به راسي چې د انسانانو شکلونه خو به د انسانان وي لیکن زړونه به د لیوان وي. ځوانان به غله وي، هلکان او کشران به سپین سترګې وي، سپین ږیري به د ښو امرونه د بدو څه منع کول نه کوي، او فاسقان او فاجران او بد خلک به عزتمن وي. تاسې راسې وګورئ آیا داسې دا و که نه ده؟ ځوانان پر ځای د خوارۍ غلاوې کوي، پر یو موټرسایکل باندې خلک ولي، زړه د لیوه دی، پر موبایل یې هم وژني، پر پیسو یې هم وژني. دا سوچ نه کوي چې څومره ماشومان او څومره زنانې به د دې ځوان په غاړه کې وي. دا سوچ نه کوي چې څومره کورونه ته په دې ځوان ورانوي. دا سوچ نه کوي چې په دې یو مور بوره کېږي، په دې یو زنانه کونډه کېږي، په دې سره ماشومان یتیمان کېږي. صرف د یو موبایل او د موټرسایکل په خاطر دی د دې ځوان خاتمه کوي. هلکان مې څومره سپین سترګې دي، مخکې به د پلار و مخ ته د یو سپین ږیري و مخ ته یو ځوان سوار نسو کولی، لیکن اوس په ټیک ټاک کې ډانسونه تړونه رقصونه ورته کوي. مخکې به یو ځوان سر ویښتان نسو پرېښولی، زموږ په کلي کې یو عجو والا دی قبر د نوره ډک، د کلي ځوانان به راوستل سرونه به یې ورخریل. لیکن اوس پلار د زوی وي هغه ویښتان چې د ځانه سې ته چې واده شالي یو ټکټر یا یو راکټ لوړ دي دغونې ویښتان یې پرېږدي. پخوا به ویښتان د پلرو څه ځوانانو هلکانو پټول، اوس میکپان ورته کوي، سینګار ورته کوي. دومره سپین سترګې سول په دې نه شرمېږي. اوس سر عام د نجونو څه بنډارونه کوي، پر میډیا باندې ورسره خنداوې کوي. هېڅ سترګې نه تخنیږي، نه د پلار سترګې تخنیږي، نه د ورور سترګې تخنیږي، نه د معاشرې سترګې تخنیږي. دا ټوله دنیا ورته ګوري. زموږ ځوانان کم حرکتونه او کم مجلسونه کوي، کمې خبرې سره کوي، د ښځو سره کمې خبرې کوي، دوی به په خپله کې کم مجلسونه سره کوي. مخکې چې به یو سپین ځوان سروز اورېدی لا به یې پټ اورېدی، په کور کې چا د سرو سپیتا د سپین ږیرو د وجې څخه دا ځوانانو د هلکانو نه سوه راوړلی. اوس ګرد تڼونه ګسه کوي د بدلو سره. څومره سپین سترګې سوه. دا سپین ږیری پلار، دا سپین ږیری اکا، دا سپین ږیری نصیحت هم نه ورته کوي چې دا ته څه کوې. پرېښول. په داسې زمانه کې چې الله زموږ پر ایمانو باندې فصل وکړي. الله دې مې آخرت را بچ کړي، الله دې مې خاتمه په خیر کړي. د ځوانانو ته موږ خواست کوو چې لږ آخرت په یاد ولري. یو ورځ ستا، پوښتنه ستا، سوال و جواب ستا، د قبر تورې تیارې ستا، دا ستا هر څه به در شا پاته سوي وي. ته به هلته په قبر کې بیا ډنډې خورې او دلته به خلک ستا په شیانو باندې خوندونه اخلي، ستا په نشر سوي شیانو باندې، ستا په کړلو شیانو. زه دې ځوانانو ته خواست کوم چې لږ آخرت ته وګورئ، لږ د آخرت فکر وکړي. الله دې رحم راباندې وکړي.